أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة البقرة آيات 269. ترجمة: يؤتي الحكمة ورکی پویا من یشاء چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمة او چاته چې ورکړل شو پویا فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا ورکړل شو ډیر زیاته فائدہ او ډیر خیر وما يذكر او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر صفا عقلونو والا خاوندان د صفا عقلونو. دی آیات کریمه کی قرآن ته ترغیب دی، علم ته ترغیب دی، ځکه بحث د انفاق دی، د صدقو دی. نو دی په دې ضمن کې دین طرف ته الله عزوجل انسان متوجه کی. مال خشه دی خو د مال د وجه نه ستا دین متاثر نشي، ستا زده کړې دي متاثر نشي، ستا د قرآن سره تعلق دی متاثر نه کی، ستا مال ګټل او مال خرج کول. ځکه اصل فائدہ هغه خو د قرآن فائدہ ده چې الله عزوجل د هغې په باره کې وایي هو خیر مما یجمعون. دا ډېر غوره دی د هغه څه نه چې دا خلک یې جمع کوي. د هر شي نه غوره قرآن دی، نو هغې ته ترغیب دی چې د دنیا د کار سره سره تاسو قرآن او سنت زده کوي او چې د دې سره تعلق او د دې پویه الله درکړه، نو دا په حقیقت کې ډېره زیاته ګټه ده او دا ډېر خیر دی او ډېرې فایدې پکې دي. نو د قرآن سره تعلق ساتئ. نو الله عزوجل فرمایي یؤتی الحکمة ورکوي الله عزوجل حکمت پویه د قرآن من یشاء چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمة او چاله چې ورکړل شو الحکمه پویه د قرآن نو فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا ورکړل شو هغه ته ډېر خیر، ډېر خیرونه وګټل. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر خاوندان د عقلونو. ځکه چې حکمت نو د فرق کولی شي او مال په صحیح ځای کې لګولی شي، د هغه انفاق هم صحیح، د هغه صحیح اعمال هم صحیح، صدقې هم صحیح. بیا حکمت څه ته وایي؟ نو حکمت امام شافعي رحمه الله هغه وایي چې چېرته د قرآن مجید کی کتاب او حکمت یو ځای ذکر شي، دا هغه مراد د هغې نه چې دی نو سنتي رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تی مرادي. ودلته یو جامع لفظ دی
او ډېری معناګانې پکې علماو کړلي خو مونږ یې اسانه معنا وکړه چې حکمت نه مراد قرآن او د قرآن فهم د قرآن پوهه او ځینې علما وایي مضبوط علم او په هغې عمل دې ته حکمت وایي او ځینې علما وایي حکمت دې ته وایي د دین پوهې ته د الله یېرې ته مې حکمت ویلی کېږي داسې ګڼې معنی علماو کړلي ډېر تعریفونه یې کړلي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی خلک دوه کسان اقابل رشک دي د هغې ته پس خېدل جایز دي هغې ته پس خېدل پکار دي یو چې مال الله ورکړی او صحیح ځای کې لګوي او بل الله عز وجل حکمت ورکړی او دغه حکمت مطابق د خلکو په منځ کې په عدل فیصلې کوي او خلکو ته تعلیم ورکوي نو حکمت ته مراد د دین پوهه ده چې په دې د خلکو فیصلې هم کوي او خلکو ته تعلیم ورکوي حکمت دغې د دین پوهې ته وایي نو کله چې پوخ علم د قرآن او سنت در سره وي پوهه در سره وي چې د هغې په وجه حق او د باطل په منځ کې فرق د شیطان د وعدو او د الله د وعدو په منځ کې تقابل کولی شي چې د الله څومره عظیم وعدې دي چې کوم خلک انفاق کوي نو د هغوی څخه د الله د مغفرت او د الله د فضل وعدې دي او کوم خلک چې هغه د شیطان په لاره د شیطان د فقر نه یری او د فقر وعدې ورسره کوي او د بېحیو حکم ورته کوي نو دا انسان چې چاته الله د دین فهم ورکړی نو هغه په دې باندې پوهیږي چې دې کې څومره لوی فرق دی څومره عظیمې د الله وعدې دي او څومره لوی او خطرناکې د شیطان دسیسې او وسوسې دي دا د نږدې آیاتونو سره په دې طریقه علماو لګولې نو الله عز وجل فرمایي یؤتی الحکمت ورکوي الله عز وجل حکمت او پوهه ومن یؤت الحکمت او هغه څوک چې هغه ته ورکړی شوه د دین او پوهه او فهم نو فقد اوتی خیرا کثیرا دې ته ډېر زیات خیرونه ورکړی شو ډېر خیرونه دا راجمع کړه ځکه قرآن د سړي نه انسان جوړوي په سړي کې انسانیت پیدا کوي د بیا داسې انسانان جوړېږي چې د هغې مثال دغه صحابه دي دغه د صحابه صفات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي چې هغه څومره فایدهمند خلک وو دا د قرآن د وجې نه او د قرآن د فهم د وجې نه او د الله عز وجل چې دوی ته دا کم فهم ورکړی دې باندې څوک پوهېږي نو الله عز وجل فرمایي وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت نه اخلي مګر خاوندان د خالص عقلونو الباب جمع د لب د خالص او صفا عقل ته وایي خالص عقلونو والی او صفا عقل والی عقل یې ګډوډ شوی نه وي ګنده شوی نه وي نو د صفا عقل تقاضا دا ده چې دغه حکمت کی کوشش وکړي او دغه په حصول کی کوشش وکړي د دین فهم د قرآن فهم قرآن فهمي دا حاصل کی یا علماء هغه وجوهات ذکر کړل چې د حکمت د اعراض اسباب څه دي دا اول خلق د حکمت نه اعراض کوي نو یو وجه د هغه قسوة القلب ده د زړونو سختی ده بل سبب حب الدنیا د دنیا محبت بل ضعف اليقين بالله ورسوله الله او د الله پر رسول
او د هغې په وعدو باندې د الله او د رسول په وعدو باندې یقین کمزوري دې د وجې نه د قرآن او د قرآن فهمۍ نه اعراض کوي خلک ځکه الله وما يذكر الا اولو الالباب دې کې دا معلومه شوه چې څوک نصیحت نه اخلي تذکر نه کوي نو د هغه په عقل کې نقصان دی قرآن نه فایده نه اخلي نصیحت نه اخلي نو دا صفا عقل والا نه دی دا ګنده عقل والا دی ناقص عقل والا دی او د عقل فضیلت هم په دې کې معلوم شو ځکه چې نصیحت او تذکر په عقل اخیستلی کېږي چې څومره د عقلمند دی نو دومره هغه زیات نصیحت قبلی نو عقلا خلق د رسول الله په امت کې صحابه تابعین خیر القرون او دې وخت کې هغه څوک عقلمند دی د الله په نزد قرآن د آیتونو په تناظر کې هغه نصیحت قبلی لکه الله وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نه اخلي مگر عقل والا صفا عقل والا خالص عقل والا نو څومره چې چا کې دینداري ده څومره چې چا کې تقوا ده نو د عقل خالص دی صفا عقل والا دی عقل کامل دی نو ځکه دې غلط کار ته نه وړاندې کېږي کامل عقل والا زنا ته نه وړاندې کېږي غلا نه کوي دروغ نه وایي غلط کار نه کوي کامل عقل والا او چې عقلونو کې نقصان ګډوډي ګندګي دغه بیا دغه څیزونو باندې اثر نه کوي ترجمه یؤتی الحکمت ورکوي الله پویه د دین پویه د قرآن من یشاء چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړی شو ورته حکمت پویه د قرآن پویه په حدیثو سنتو سره ده نو فقد اوتی خیرا کثیره یقینا ورکړی شو دته ډېر خیرونه ورته ورکړی شو په هر څه دا ډېر غټ خیر دی چاله الله قرآن ورکی د قرآن پویه ورکی دا مالدار دی د غریب نه دی وخیر مما یجمعون وما يذكر نصيحت ما أخلي إلا أولو الألباب مگر خاوندان لعقلنا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين